السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې ټول به ترک روغ او جوړ سیږئ. په نننۍ ویډیو کې تاسو ته تر ټولو غوره او زبردست ټرانسلیټ درښیم چې موږ کوم یو ټرانسلیټ باید وکاروو. تر ټولو کوم بهترین ټرانسلیټ دی. هغه ملګري چې په انګلیش ژبه نه پوهیږي، نو په دې کې هر یوه ژبه تاسو ځان ته ژباړلی شئ. دا کوم اپلیکیشن دی، له کوم ځای څخه یې ډاونلوډ کولی شو، ټوله طریقه په دې ویډیو کې راسره تر پایه وګورئ. نو تاسو به د هر څه نه مخکې راشئ، خپل پلی سټور به راخلاص کړئ. کله مو چې پلی سټور راخلاص کړئ، دلته به تاسې سرچ کړئ ګوګل ټرانسلیټ. صحیح ده؟ دغه دوستانو ما سره ډاونلوډ دی، لیکن اپډیټ یې هم راغلی، ما تر اوسه اپډیټ کړی نه دی، خو ما ډاونلوډ کړی. صحیح ده؟ ما سره شته دی. دا چې کله ډاونلوډ کړو، تاسو به راشئ دا ټرانسلیټ به راخلاص کړئ. دا به څنګه فالو ملګرو، تاسو ته به دغه شانتې سټیپونه دا ګورئ دوستانو، تاسو به راشئ سیمپلی دغه خو تیار به یو انګلیش شي نه، دا یو د انګلیش شو، دلته به ته پښتو اضافه کړو. صحیح ده؟ را به شئ تاسو په دغه بټن باندې کلیک وکړئ، دې باندې. صحیح ده؟ کوم ځای چې کلیک وکړو، تاسو بسې به راوخیژئ، ځان دپاره به هر یوه ژبه انتخابوئ. زه راځم یو پښتو ورته انتخابوم. صحیح ده؟ پښتو. دغه دوستانو پښتو ژبه ګورئ. کله مو چې دا پښتو ته انتخاب کړه، دلته اوس تاسو کتلی شئ د یو انګلیش شو، یو پښتو شو. زه که اوس چېرته انګلیش لیکنه کوم، نو باید دا دې مخ ته انګلیش واوسي. صحیح ده؟ دغه ګوره دلته اوس انګلیش، دلته پښتو. زه انګلیش لیکنه کوم، ما ته اتومات پښتو ته ژباړي. که غواړئ چې پښتو ولیکئ او انګلیش ته وژباړي، نو تاسو به راشئ په دغه غشي نشانه باندې به کلیک وکړئ. چې کلیک وکړو، نو تاسو کتلی شئ واوښته. اوس چې پښتو لیکنه کوم، موږ ته انګلیش ته ژباړي. زه راځم ورته لیکمه سلام. صحیح ده؟ پښتو کې ورته لیکم، ما ته اوس انګلیش ته ژباړي. که ګورئ وکاته انګلیش ته یې وژباړلی. های. زه راځم اوس انګلیش نه پښتو ته اړم. صحیح ده؟ دلته ورته لیکمه های. ګوره چې ما ته څه کوم، وکاته پښتو ته یې وژباړل سلام. دې تر څنګ تاسو کولی شئ دې کې بله ځانګړتیا او دغه ده، چېرته تاسو سره یو عکس شتون ولري په انګلیش باندې. زه راځم، ما سره یو عکس، زه ګورم چې ما سره چېرته ډاونلوډ شته که نه. صحیح ده؟ زه دا مطلب رااخلم، دا اوس سکین کېږي. صحیح ده ملګرو؟ هر یو چې کې زه راځم دا لیکنه ترې رااخلم، هلته چارې ولیکنئ به تاسو سلیکټ کړئ، کاپي ټکسټ به یې کړئ. صحیح ده؟ ډایرکټ ستاسې هغه تصویر لیکنه هم څنګه کوئ ژباړئ. ټول لیکنې زما ژباړله. ګورئ ملګرو، نو ډېر زیات زبردست او خوندور اپلیکیشن دی. دې تر څنګ تاسو ته د خبرو هم ژباړي. دغه بټن چې کلیک کړئ، دلته تاسو هر تاسو پورې تړاو لري. نو ډېر زیات خوندور او زبردست اپلیکیشن دی. او ملګري چې په انګلیش او په اردو ژبو نه پوهېږي، نو د اپلیکیشن څخه په ډېره اسانۍ سره استفاده کولی شئ. دا نننۍ ویډیو که خوښ شوي وي، نو ضرور سره لایک کړئ. نور داسې ویډیوګانو دپاره زموږ همدا یوټیوب چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ. نور په خدای سپارم. الله و مل شه. ښه وخت.